پورې په جنگي جنایتونو او وژنو کې ګرم وګڼل سو. دا د 2012 کال د مې میاشت ده او دغه پوځیان د خپلې اډې څخه د شمال پر خوا په دوو تورو سرخکو کې ځي. دوی د جازې حسنزی په نوم کلي ته روان دي. موخه یې د مخالفینو یو ماین جوړونکی دی. دغه انځوریزه چې تاسو یې وینئ د دغه سګوان په انځورګري اخیستل سوي دي او اوس به تاسو ووینئ چې دوی یو جنګي جنایت ترسره کوي. دغه سګوان د ګزمې د ډلې سره مخ ته ځي او موږ دته په بې پوځي وایو. دته هغه مخکینی دوه نفرو په پټي کې یو نفر ورپه ګوته کړ. د چټک نومي سپی یې پسې ور خوشي کړ. د سپي والا د توپک نونی پر یوه لیرې نفر برابریږي. ورته وایي چې لاسونه پورته کړه. کله چې بې پوځي او سګوان هلته ور رسیږي ویني چې یو سړی په غنمو کې د چټک سپي سره په جنګ دی. د په لاس کې یو سور لاستی دی، نه وسله ده نه بل خطرناکه شی. افغان نور شور نه خوري او سپی ورته ولاړ دی. څنګه چې سپی جنګ پرېښود بي پوځي د ډېر نږدې څخه پر افغان توپک رااړوي. د ډېر نږدې څخه یې 3 ډزې پرې وکړې. افغان ومړ او بي پوځي ځینې تیر سو. دغه ټوله کیسه د کښته کېدو څخه تر وژنې پورې یوازې 3 دقیقې وخت نیسي. So this is a video in 2012 when you were in Afghanistan, and I just want to show you what happens in this field and just see what you know about it. دا ویډیو تا لیدلې وه؟ یا زه نه وم په خبر. او ته دغه پوځیان پیژنې؟ دا زه پیژنم. ته ځیر سه. دوی ښه ورته تم سوه. بیا یې د مشر څخه اجازه وغوښته چې د ده د ویشتلو اجازه راکړه او دا دی 3 واره وایي. تاسو دغه حالت څه ډول ارزوئ؟ دا خو مخامخ وژنه ده. دوی یې وار د مشر څخه غوښتنه وکړه، بیا یې ماشه پر کښېښل. دا خو سم دم قتل دی. دغه بزګر عبدالخالق په نږدې پټي کې و چې استرالیایان راغلل. دی په شهادت رسولی و. موږ ټکان په خپله واورېدل. دی زموږ څخه لږ تر لږه 300 متره لیرې و. د محمد ډېر ښه سړی و. دا خو خدای د ده وخت او وعده پوره کړې وه. فقط دغه قدر کې راته وویل چې مخې په وینو لړلی و، پېژندل کېدی نه. موږ د شهید سوي داد محمد پلار هم پیدا کړ چې په هغه ورځ دی دلته نه و او بیا یې ورښخولو ته راغلی. دی په کفن کې و. زه له ډېره غمه اخوا ته ناست وم. دوی راته وویل چې دا څوک دی. زه ور ولاړ سوم. مخ مې یې وکتی. بره مې ورته وویل چې دروا اخلئ هدیرې ته. د ده تر ښخېدو وروسته زه هغه ځای ته بیرته راغلم. ما هغه ځای وکتی چې په غنمو کې دی وژلی و. هغه غنم ګرده په وینو سره وه. د شهید داد محمد په اړه هغه وخت دفاعي پوځیانو پلټنه وکړه چې قومي مشرانو یې شکایت وکړ.
د SIS څخه چې څه واورېدل شوه او په انځوریزه کې چې څه ښکاري مځکه او اسمان توپیر لري. بې پوځي ویلي وه چې دغه افغان موږک وویشتی چې د ده په لاس کې ریموټ و او دی مو د 100 مترو څخه لیرې د ځان ساتنې دپاره وویشتی. پلټونکو له پلټونو وروسته وویل چې دا افغان په قانوني ډول وژل شوی دی ځکه چې دی استرالیایي ځواکونو ته یو مخامخ خطر و. دوی به دا فکر وکړي چې موږ هغه څوک یو چې دوی وژنو او اشغالوو یې. دلته په درواغو راغلي یو. دوی جنګي جنایتونه کړي. ستا په اند په افغانستان کې استرالیایي ځواکونو جنګي جنایتونه کړي دي؟ دوی جنګي جنایتونه کړي. تاسو یو بې وسلې کس نسئ وژلی چې بیا یې نو وژنه هم نه بولئ. که څوک داسې یو جنګي جرم وکړي د دوی جزا کېدلی سي عمر بند واوسي. زه دغه غواړم چې رښتیا ښکاره سي. چا چې جرم کړی وي محکمه دې سي.